د یو مؤمن مسلمان په حیث په دې کلک یقین او باور ولره. بسم الله الرحمن الرحیم. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه. که الله تعالی فرمایي وایي څوک چې له الله جل جلاله څخه وویرید، الله تعالی به هغه ته له ستونزو نه د وتلو لار پیدا کړي او هغه ته به له داسې لارې نه روزي ورکړي چې د ده ګمان هم نه وي. او چا چې په الله تعالی توکل وکړ نو هغه د ده لپاره کافي دی. او بیا چې کله هغه ستر ذات له خپل ټول عظمت او جلال سره سره له تا عجز بنده نه راضي شي، نو د ځمکو او اسمانونو دروازې دې پر مخ خلاصې کړي او په یو کن فیکون د ټول ژوند در بدل کړي.